غصه درغلی دا یخي وبوس کا غصه درغلی دا ولاړی کینا ناشته پرې وځه غصه درغلی دا ویوا چې غصه ډیرواله ایمان خرابوي غصه درغلی دا فضیلت رایات ک چې نبی علیہ السلام صحابي ته ویلو لا تغضب ولکل جنہ غصه مکه والله به جنت درکې والکاظمین زمون غریبانان مسلمانان چې غریب سړی ویني دای په کله ما غصه ډیره ده کله ما بي پی هاي ده کله بل می هاي ده بل می هاي ته یو مالدار سړی ته غصه وکړه د غصې د ختمولو یو علاج دام دی چې غصه ډیره وا یو خم مضبوط سړی چې پتا په دنیا کې مضبوطي او په سوق کې مضبوطي دته ورلان دی وسه چې ستا داخله او دا پوزه د دین له چنګېدل ټورس جوړ کو نو ستا به بالکل به غصه زیل راشي او دا خو یتیم ونی سو پیرا کېدو غریب ونی سو پیرا کېدو ازما بلډ پريشر ستا بلډ پريشر نه دی ګڼکا په دروغجنه ستا کهایو ته به چې مالدار سړی ته ځ مالدار سړی په مخ کې خود سي چې دا لکې د ستاوي لکه سپیچر مالک مخې دی غریب ته ستا بلډ پريشر هاي د دنیا دغه بيدا در فوکی رندو کې مې جمعات کې به طالب ته نیغ نشي هر طالب ویم وی خپنه شل ماده بي پی هاي کی تا بي پی چې ته مالدار ته هاي نشو چې اوصل الله هاي کی ته هغه ته بي پی راک غصه دې ډیره ده چل به ته وخیو دې روټ ته وزه د یو مالدار سړی گاړې برازي دا مخ کې شیشه په یو غټه وله ان شاء الله غصه به امکان ورش دا سم ګولې ته د غصه چراوینی ونی کنه او دې مخ ته الله سپیړی ونی ولې ا د ششنا کاسه الله ته جوړ کړ بالکل د بلډ پريشر برابرېږي ار تل برابرې دغه خیصلې بټري ده غریب بچي په غریب باندې خدای چا غصه دغې والعافین عن الناس مومن کې متقی دا صفت ده چې دا به خلکو ته معافي